السلام علیکم ملګرو. نن زه تاسو سره د عالم ویډیو شیر کوم چې کې هغه ویلي دي چې یو انسان ټول عمر مونځ نی قضا کړي، ټول عمر یو مونځ نی قضا کړي او مونځونه 15 واړه وخت کوي او د کور کې معاملات ټیک نی، ښځې سره یا روریانو سره یا مور پلار سره د بد اخلاقۍ مظاهره کوي. صحیح شو، مونځ فرض دی، خو که اخلاقی ټیک نی او کور کې ځان نه بدماش جوړ کړي، بد اخلاقۍ سره پیش راځي، نو دا په جهنم ته ځي. دا ویډیو زه تاسو سره شیر کوم، تاسو یې پوره وګورئ. یو سړی چې ټول عمر منځونه یو مونځ د قضا کړی نی، چې شی یو مونځ یې قضا کړی نی، خو چې د په خپل کور کې بهر پرېږده، بهر چاله سترګو اړول ګرانه خبره ده. دار د سړی بهر سرې سترګې نشي ګرځېدی، خو چې کور کې دننه دی سرې سترګې ګرځېده او ښځه او بچي یا انګیان دی د بعضې عادتونو نه تنګې وي، دی به جنت په سترګو ونه ګوري، منځونه به سر ته ورته کېږي. او چې کومه دا خبره کوي چې په ورځ د قیامت به ولي صاحب د مانځه کېږي، چې په طبخي کښېني دی، دا خبره نشي ثابته، دا هېڅ قرآن کې نه ده لیکلي. دا ملایانو صرف د دې دپاره چې یهود و نصارا هغو مونځ ریکمینډ کړی دی چې مونځ از ا ویری ګډ پریئر. هغوی وایي چې دا بهترین دی، ځکه چې هغوی پوهېږي چې په دې مانځه باندې دوی موږ نه امریکا، جاپان، ایټم بم دوی هېڅ هم نشي کوی په دې باندې. بس حج یو ورځې ډېر بهتر یې، ستاسو د حج زموږ ډېر خوښ یاره. روژه مړه د مسلمانانو خو به روژه منې، دا هغه عبادتونه دي چې انګریز، یهودي، تمامي دنیا چې د مسلمانانو دشمنان دي هغوی موږ ته خوښ کړي دي چې دا بالکل کوی. د دې دپاره کھلی آزاده چوټي ده. کوم ځای کې چې تاسو مونځ کوی تاسو ته جي اویلیبل. چې نمازونه دله جاپان جوړ کړي، کافرې دله جوړوي، سرو زرو جوبرې دي که څه دي چې هغه د شیخ زاید په جومات کې مرا زوړند دی، هغه پانوس دا هم دله جاپان او چین جوړ کړي چې د 100 زرو پکې ولګوي. خو یهودو کې د 6 کالو هلک ته د ټوپک او د اسلحې ټریننګ ورکوي. لیدلی دی وړو وړو ماشومان دي، اول د پیستول نه ورته تجربه شروع کوي. په ایران کې د ښځو خپل ټریننګ دی. ایران سره که د چا جګړه شوه، د ایران ښځې دومره ټرین دي چې ستا تبلیغیان به په منډو ستړي کړي. د ځان سره ولیکه دا وخت را روان دی، زه به یا یم یا به نه یم. د یهودو ماشوم او ښځه ټرین ده. مسلمان ته یې ویلي دي چې دا کار دی چې کولو دا دهشتګردي ده، یعنې چې کله په تا باندې زه درځم چې ته بالکل سوچه تبلیغي په شان په هېڅ شي نه پوهېږي، په خبره پوهېږي. هغوی وایي موږ ته دغسې مسلمان پکار دی. چینه کې چې کم مسلمانان دي، چینه کې چې کم مسلمانانو چیانګ چیانګ دی که چی شي صوبای چې ده، لاړ شه په ټول چینه کې د مسلمانانو په صوبه کې به چاړه ونه ګوري. هغوی ته که تا خیال کړي هغه د تاولو والا د ټماټرو کټولو مشین هم لیدلي، دا یې جوړ کړي، دا یې دې له جوړ کړي دي چې که دوی له موږ یعنې هغه یې دومره تنګ کړي دي که هغوی سره چاړه هم ورسره یې کېدی شي هغوی جنګ وکړي، هېڅ شی هلته نه پرېږدي. خو په مانځه پابندي هلته هم نشته. او ته پته ده چې دا یو داسې بخملي عبادت دی چې په دقه مانځه باندې مسلمانانو 1400 کاله حکومتونه بایللي دي. 1400 کاله چې څومره انګریز په تا حکومت کړی دی، په تا یې د مانځه، روژې، حج، زکات، دا یو 4-5 عبادتونه دي چې ته ورته ارکان اسلام، دغو 5 برکته یې در باندې حکومت کړی. افغانستان نه چې روس وشړلو، په مونځ، روژې، حج و زکات یې وشړلو. د افغانستان نه چې انګریز وشړلو، دا 30 ملکونه اقوام متحده چې وشړل په مانځه، حج، روژې، زکات یې وشړل. عمر فاروق، عثمان، علی، ابوبکر چې دغه لوی لوی 1000 مربع میل باندې حکومت وکړ،
ولې دی په مانځه او په روژې او په حج وکړ. دا دروغ او روایات یې دله جوړ کړي دي چې یاره جي یوه جنګ کې چې کم دی مسلمانانو. ویډیو تاسو وکتله، امید دی چې ستاسو به ډېره خوښه شوي. دې کې د عالم صاحب پوره خبره کلیر کړې ده چې مونځ خو فرض دی، خو مونځ سره به تیارې هم کوي. دا نه چې یو انسان پیپر ورکړي او پیپر کې ټیکې نه کړي او دی پې چوف چوف کوي، نو لازمي خبره ده دی به فیل کېږي. تیارې هم پکار دی. او داسې هم نه چې یو انسان 5 واړه وخته مونځ کوي او هغه بد اخلاقه یې، بد زبانه یې، نو دی به د جنت تمه نه ساتي. د جنت صحیح ده، قیامت په ورځ به لومبی تپوس د مونځ کېږي، خو د بد اخلاقه انسان ګورې په آخرت کې ډېر خراب انجام وي. امید دی چې نننۍ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي. مننه.